بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. د سلطان ژورنال کانال ته ښه راغلاست. زمون پروګرام د افغانستان نوم په باره کې تاریخي معلومات دی. هیله مند یم چې ستاسې تنده ورباندې خړوبه شي. د افغانستان تاریخ د دې هیواد د نوم د ارزښت او اهمیت یو څرګند دلیل دی. د افغانستان نوم د یوې اوږدې تاریخي میراث نمایندګي کوي چې د 5000 کلونو په اوږدو کې د مختلفو تمدنونو، قومونو، ملتونو، کلتورونو کور و. دا نوم د دې خلکو د یووالي، زړورتیا او د خپلې خاورې لپاره قرباني سمبول دی. افغانستان د نوم اهمیت په دې کې دی چې دا د ټولو قومونو او ملتونو ګډ هویت دی. د دې نوم تر شا د تاریخ ویاړنې په دغه لاره کې باتور، پتمن، غیرتمن او د افغانانو د سترو ولسونو لوی بابا خدای بخلی ښاغلی احمد شاه بابا و. د احمد شاه بابا امپراتوري هغه ښارونه چې د هغه لاس لاندې وي مستند روښانه تاریخ کې ثبت شوي دي. احمد شاه بابا د اسلام مقدس دین ته احترام درناوی درلوده. افغانستان کلتور فرهنګ ته احترام درلوده. د افغانستان د خلکو نظریاتو د نارینه او ښځو حقوقو ته عدل انصاف درناوی کوله. ملي یووالی، وحدت، اتفاق پرمختګ درلوده. هره فیصله په لویه جرګه کې د مضمون، شکل او موضوع له پلوه ډیر غني او ځانګړی پیغام د خلکو په منځ کې حل کاوه. ملي یووالی د هر هیواد د پرمختګ او ثبات لپاره بنسټیز ارزښت دی او هغه څوک چې د دې پر وړاندې خنډونه جوړوي د خلکو د ګټو پر ځای خپلې شخصي ګټې تعقیبوي. د ملي یووالي د پیاوړتیا لپاره اړینه ده چې ټولنیز عدالت د خلکو ترمنځ متقابل درناوی او ټولو قومونو او ژبو لپاره مساوي حقونه تضمین شي. هغه ګوندونه چې د خلکو ریښتینې نمایندګي کوي باید د یووالي او پرمختګ لپاره کار وکړي، نه د بیلتون او اختلاف لپاره. په هیڅ صورت د افغانستان نوم ته په سپکه سترګه وګوري او افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. د ملي یووالي د ساتلو لپاره د خلکو ترمنځ متقابل درناوی او زغم فرهنګ ډیر مهم دی. هغه کسان چې د ناسمو خبرونو له لارې د افغان کلمې او افغانستان نوم سره اختلافات کوي، دا هغه کسان دي چې د افغانستان کې ګډوډي، حرج او مرج راولي. جامعه انارشیزم ته بیایي. پیشنهادات، انتقادات باید د قانون او ټولنیزو اصولو په چوکاټ کې ځواب ویونکی وي. د افغانستان نوم او د افغان کلمه د دې هیواد د ټولو قومونو د ګډ هویت نمایندګي کوي. دا د ویاړ او یووالي سمبول دی، نه د اختلاف او بیلتون. هغه خبرې چې د افغانستان نوم یا د افغان کلمه تر پوښتنې لاندې راولي عموما دښمني یا د ناسمو نظریاتو پر اساس وي او د دې خاورې د خلکو د ملي یووالي روح ته زیان رسوي. د ساسانیانو او سلطان محمود غزنوي په وخت کې افغانستان نوم د خراسان او آریانا نومونو یادېده. احمد شاه بابا شخصیت او کړنې د افغانستان تاریخ ته د سرو زرینو څېرې ورکوي. هغه نه یوازې د افغانستان لومړنی بنسټګر دی، د خپل غیرت، مقاومت او ملي یووالي له لارې هیواد ته یوې قوي هویت ورکړی.
د هغه نوم او د افغانستان نوم واقعا لوړ او له ویاړه ډک دی. افغانستان خلک باید د احمدشاه بابا پیاوړتیا او د هغه د خدمتونو پر وړاندې د احترام او درناوي روحیه وساتي، ځکه چې د هغه میراث د هر افغان لپاره د الهام سرچینه ده. د دې په اساس د افغانستان نوم ښکلی عالی دی. افغانستان تاریخي فرهنګ کې عالی مقام لري. د افغانستان نوم د احمدشاه بابا په وخت کې په رسمي ډول د افغانستان په نوم یاد شو. احمدشاه بابا په 1940 میلادي کال په اکتوبر کې د لوی افغانستان بنسټ کېښود او د دراني امپراتوري لومړنی پاچا شو. تر 1972 کاله پورې واکمني وکړه. احمدشاه بابا د خپلو فوزي بریاو د خلکو د یووالي لپاره د هڅو او د افغانانو د ملي هویت د پیاوړتیا له امله د بابا لقب ترلاسه کړ، چې د افغان ټولنه کې د درناوي ستر لقب دی. د افغانستان د مختلفو قومونو ملیتونو ترمنځ د ملي یووالي او همغږي موضوع ډیره مهمه ده. د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان نوم او پاچاهي د ټولو قومونو ملیتونو د ګډې هڅې او دا د ملي یووالي ورورولۍ لپاره یو مهم ګام ګڼل کیږي. احمدشاه بابا بنسټ ایښودونکی په توګه د ټولو ملیتونو قومونو تاجک، پښتون، ازبک، ترکمن، هزاره لپاره د یووالي سمبول ګڼل کیږي. د افغانستان نوم د مختلفو ملتونو قومونو د یووالي سمبول دی چې په دې هیواد کې ژوند کوي. دا نوم د افغانانو د ملي هویت او د هغوی د تاریخي ویاړونو استازیتوب کوي چې د نړۍ په کچه د صلح او یووالي پیغام وړاندې کوي. هغه کسان چې ناسمې خبرې د افغانستان په نوم تیروتنې کوي، د افغانستان په نوم ګزارونه کوي، د ټولنې ګډوډۍ هڅه کوي، په حقیقت کې د ملي یووالي، وحدت او پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړوي. د دې ستونزې د حل لپاره اړینه ده چې د خلکو ترمنځ د پوهاوي کچه لوړه کړو او د حقایقو پر بنسټ معلومات شریکول ته وده ورکړو. د ملي یووالي د ساتلو لپاره د خلکو ترمنځ د متقابل درناوي او زغم فرهنګ ډیر مهم دی. هغه کسان چې د ناسمو کلماتو له لارې ګډوډي رامنځته کوي باید د قانون او ټولنیزو اصولو په چوکاټ کې ځواب ویونکی وي. ملي یووالی ارزښت د ټولو افغانانو لپاره ویاړ ځای دی. د پروګرام په آخر کې یوه دنیا مننه چې لا تروسه موږ سره وئ. کومنټونه ورکړئ، زنګولې ته فشار ورکړئ چې وروسته زموږ نوې ویډیوګانې ستاسې د ادب مینوالو ته راشي. مننه، بریالی اوسئ.